د مینې منګل مور وایي د لور قاتلان یې 2 کاله وړاندې څارنوالۍ د پیسو په مقابل کې خوشي کړل. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. لیکواله او ژورنالیسته مینه منګل چې پرون سهار د کابل ښار اړوند 8مه حوزه کې ناپېژاندو وسلوالو په ډزو ووژله، نوموړې د شمشاد او اریانه تلویزیون سربیره د هېواد په بېلابېلو رسنیو کې دنده ترسره کړې وه او اوس د ولسي جرګې د کلتوري کمیسیون سلاکاره وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي د مینې منګل د قتل موضوع تر ډیره روښانه ده او عاملین به یې زر ونیول شي. هغه زیاتوي د مینې منګل قاتلین به نیول کیږي. پولیس به د دې جنایت د عاملینو په نیولو کې هیڅ ډول سستي ونه کړي. په اړه یې جدي اقدامات ترسره شوي دي. موضوع تر ډیره بریده روښانه شوې ده. عاملین به ډیر زر ونیول شي. په ټولنیزو رسنیو کې د مینې منګل مور ته منسوبه یو ویډیو لاس په لاس کیږي چې پکې د مینې منګل مور په کریکو ژاړي او وایي زما د لور پوښتنه وکړئ. هغه د ځینو خلکو نومونه هم اخلي چې په وینا لور یې ورته وژلې ده. نوموړې وایي لور یې 2 کاله وړاندې وتښتول شوه. هغه وخت یې څارنوالۍ ته عریضه وکړه او تښتونکي ونیول شول، خو څارنوال د هغه کسانو څخه پیسې واخیستې او لګېدلي تورونه یې غلط ثابت کړل. نوموړې وایي 2 کاله مخکې زما لور اختطاف کړه، 14 پیچکارۍ ورته وکړې، 15 نفرو ووهله، بیا یې پیسې څارنوالۍ ته ورکړې او د مینې دا یې ناکامه کړه. هغې د پروین نوابي او عارف په نوم د 2 څارنوالانو نومونه هم یاد کړل چې په وینا یې د مینې له اختطافچیانو څخه پیسې خوړلې. نوموړې په کریکو له حکومته د مینې قاتلینو ته د سزا غوښتنه کوله. د مینې مور وایي لور یې یوه لیکواله او شاعره وه. هغه وایي په پرله پسې ډول یې لور ته اخطارونه ورکول کېدل. وایي چې هغه یې په بېرحمۍ وژلې ده او ډیره یې ویشتلې ده. د مینې مور حکومت ته زارۍ وکړئ چې د مینې تویه شوې وینه وګټي. هغه د قاتلینو په اړه د ثبوتونو لرلو خبره کوي. نوموړی ټینګار کوي چې دولت د مینې قاتلان ونیسي او اعدام دې کړي. هغه اندېښنه ښیي که بندیان شي بیا به ځان په پیسو خلاصوي. په دې وروستیو کې په کابل، جلال آباد او د هېواد په یو شمېر نورو مهمو ښارونو کې هدفي وژنو زور اخیستی. دا هر څه د پولیسو د بې شمېره چک پوسټونو تر سترګو لاندې تیریږي، خو اکثره قاتلین یې په تیښته کې بریالي کیږي. هدفي وژنو او ترور ښاریان ویرولي دي او سهار له کوره د خپل کار په طرف له ډار سره یو ځای وځي. دوستانو دا خبر تر همدې ځایه ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. له نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.